عزیز الله فضلي یو ځل بیا د کرکټ بورډ رئیس کیږي. ګرانو کتونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. ویډیو را سره طرفه پورې ګورئ او زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ. آیا عزیز الله فضلي رښتیا هم رئیس کیږي د کرکټ بورډ؟ دا به په دې ویډیو کې در سره شریک کړو. په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې یو ځل بیا دا خبره ګرمه شوې ده چې عزیز الله فضلي به د کرکټ بورډ د ریاست لپاره وټاکل شي او ورسره څنګ کې به یو بل کس د معاونت چارې پر مخ وړي. د معاونت د چارې لپاره یا د یاد کس نوم نه ده اخیستل شوی، خو دومره ویل شوي دي چې د کرکټ بورډ د ریاست د معاونت لپاره به هم یو کس نوی معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې عزیز الله فضلي د ولسمشر په امر د کرکټ بورډ له ریاستي له چوکۍ څخه اخوا سو او پر ځای باندې فرحان یوسفزی د کرکټ بورډ نوی مشر وټاکل شو. د عزیز الله فضلي په ریاستوب کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل مشر اصغر ستانکزی هم له لوبډل مشرۍ لرې سو، پر ځای د 2019 کال ورلډ کپ لپاره ګلبدین نایب کپتان شو چې ګلبدین نایب د ورلډ کپ د لوبو بایللو علت ټول په ګلبدین نایب ته متوجه شوی دی او د اکثر افغانانو پر ګلبدین نایب باندې انتقاد کړی او د کرکټ بورډ پر رئیس باندې هماغه لامل چې د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له دندې څخه لرې شو. خو اوس یو ځل بیا ګنګوسې دي چې عزیز الله فضلي به د کرکټ بورډ رئیس وټاکل شي. نو ګرانو دوستانو، کله چې تازه معلومات رالو نو موږ به هم تاسو سره شریک کړو. هیله ده دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ.